حدیث د بخاري اول جلد 209 صفحه هغه مکه چې تیر شو هغه دی او دا دواړه چې کوم دي د بخاري کې راغلي اول جلد او 209 صفحه او اول حدیث چې کوم دی هغه راغلي 220 صفحه او د صفحه دا 9 صفحه دا بخاري کې اول جلد راغلي. اوس د رفلیدانو خبره وشوه. د رفلیدانو نه بعد دا خبره ده چې اوس تر کوله زی نو رکوله به څه کوي چې په حدیث کې دا راغلي چې وليزع يديه قبل ركبتيه رکوله چې څونه اول بس کېږي اول به داسې شاباش داسې به لاسونه کېږي لاسونه به کېږي به زنګنان کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا يبرك كما يبرك البعير داسې به نه کېږي داسې به نه کېږي د اوښ په شان ناسته ده اوښ چې کېږي نو اول څه دي رکبک دي د هغې رکبه په لاسونو کې د اوښ رکبه د اوښ رکبه په څه کې ده په لاسونو کې ده نو هغه اول لاسونه دي یعنې رکبک دي زنګون دي نو شریعت موږ ته چې ستاسو رکبه خو په پښو کې ده نو رکبه مخکې مه ږدئ بلکې څه وکړئ وليزع يديه کېده لاسونه مخکې قبل رکبتيه مخکې د چا نه د زنګنانو نه دا حدیث راغلی دی په ابو داود کې هلته وګوره ابو داود حدیث دی 840 حدیث دی باب کیف یزع رکبتيه قبل يديه باب دی په دې کې چې دی رکبه قبل يديه او وليزع يديه قبل رکبتيه د سیم راوړي دي نو هلته صحیح حدیث دا راغلی چې وليزع يديه کې به د لاسونه مخکې د چا نه د زنګنانو نه داسې به وکړي و چې ته لاړلې رکوع له لاړلې سجدې له لاړلې اوس یوه خبره دلته دا ده چې کله موږ یو رکعت وکړو نو د یو رکعت نه بعد څه کوو بیا ځو هلته موږ د جلسه د استراحت وکړو داسې دې وکړل سجده دې وکړله دلته لږ به دمه شي دویمه سجده وکړه شابسې نو چې دا دې وکړله اوس دمه شولې که نه بیا به پاسې کې دویم رکعت ته دا به په دویم رکعت کې چې کله یو رکعت وکړي دویم لجیزیم نصیب وکړي او چې دریم رکعت وکړي څلورم لجیزیم دلته به لږ په ارام کښېني بیا به څه وکړي لاړ شي دا جلسه د استراحت دا نوم له علماو ورکړی دی قرآن سنت کې دا نوم نشته چې جلسة الاستراحت دا نوم نشته خو لیکن حدیث کې دا ناسته راغلې ده حدیث کې دا راغلي چې فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحز حتى يستوي قاعدا حدیث کې دا راغلی چې کله رسول الله په دې طاق رکعت کې یعنی یو رکعت به وکړو کنه دویم لبته یا به درې رکعت وکړو څلورم لبته نو دواره سره سم نه پورته کېده په قاعده په قعود باندې سم برابر شي لږ به کېناست برابر د هغه نه بعد بیا څه شي دویم رکعت ته پورته شي او د هغه نه بعد څه ته پورته شي څلورم رکعت ته پورته شي نو چې کله ته دویم رکعت ته ځي یا څلورم رکعت ته ځي نو دلته په دې وتر رکعت کې پر یو په دې دویم رکعت کې یا دریم رکعت کې دلته به څه شي وکړي جلسه د استراحت لږ بارام کېني بیا به دویم رکعت ته پورته شي او څلورم رکعت ته به څه شي پورته به شي که اوس د احناف علما وایي چې نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ده خو په وخت د بوډاوالي په څه کې کړي ده بوډاوالي که رسول الله بوډا شوي نو موږ وایو چې ټیک ده تاسو دا وایي چې بوډاوالي د خپلو بوډاګانو ته خو دا وښیه چې بوډاګان خو ستاسو کوي که بوډاګانو ته هم نه ده ښودلې خو موږ وایو چې داسې علت په حدیث کې نشته چې بوډاوالي خو دې کې دا اختلاف لکه د جلسه د استراحت دا لکه دومره دغه نه د اختلاف نه دی خو لیکن دومره چې په حدیثونو کې ثابته ده خو چا وکړه خلک خو چا ونه کړه مونځ یې کېږي داسې خبره ده که نه لیکن موږ داسې وایو چې دا په حدیث کې ثابته ده په څه کې ثابته ده په حدیثونو کې دا خبره ثابته ده جلسه د استراحت باقي راشه جلسه د استراحت دې وکړه تکبیر تحریمه دې وشو طریقه د قعود په تشهد کې چې اوس ته کله په تشهد کې کښېنې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د قعود په تشهد کې په آخري تشهد کې به دا تورک به موږ تورک وکړو دغه ته تورک دا معنی چې یو سړی وضاحت وکړي چې جلسه استراحت کوي څوک دین کله بر پاسېږي ته شوز دین بر پاسېږه دویم رکعت لپاره لکه مونږ خو هغه د تورک هم داسې ویل که نه صحیح ده چې تاسو ته لږ وکړه سجده وکړه سجده نه بعد لکه دا سجده وکړه اول رکعت شو یوه سجده دې وکړله ټیک شو اوس بیا وکړه دوه سجدې دې وکړلې لږ کښېنه لیکن اوس پاڅېږه دا طریقه شو دا جلسه د استراحت داسې شو اوس جلسه د استراحت نه بعد طریقه د قعود په تشهد کې اول تشهد چې کوم د حدیثونو کې راغلی چې اذا قعدتم بكل رکعتين فقولوا التحیات کله چې تاسو په هر دوه رکعتو کې کښېنئ دوه رکعتو کې کښېنئ که نه نو څه به وایي التحیات لله والصلوات والطیبات دا به کوي
راغلی اوس صحیح نسائی کې دا حدیث دی کله کېناستي په هر یو 2 رکعتونو کې سو وایي التحیات لله والصلوات والطیبات دا وایي. اوس چې ته کېنې څنګه به کېنې نو په حدیث کې تورک راغلی دا قشنګ دا تورک دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې اذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كېناست على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى او ونصب الاخرى او وقعد على مقعدته. حدیث کې داسې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کېناست په 2 رکعتونو کې په رکعتين نو کې بناست على رجله اليسرى یعنی 2 رکعات به چوکړل او قاعده به کوله نو کې بناست په چپه خوانه په چپه خبره سکیناست او ونصب اليمنى د سکینه 2 رکعات چوکې 2 رکعات څنګه وکړي 2 رکعات کې به سکینه صحیح شو. وس او اذا جلس في الركعه الاخير او اخر رکعت کې چې کېنه نو داسې به وکړ قدم رجله اليسرى چپه خبره سمخ کې کړل داسې ونصب الاخرى دا بل به ودرول داسې وقعد على مقعدته په کوناټي باندې بده سکینه څه باندې وکړاست په کوناټي باندې وکړاست. دا بخاری او حدیث نمبر 828 حدیث حنفیه مخزله چې کته کې سر کې ځکه هغه دې نو بس لکه حنفیه لکه فطرت جوړ لکنه نو ګوره صحیح کې نو دا صحیح ناست ده چې رسول الله په 3 رکعات او په 4 رکعات کې چې په کوم کې بس سلام حدیث کې راځي یعنی مطلب دا چې په بعض علماء لکه امام مالک رحمه الله خو دې وایي چې 2 رکعات وي هغه چې وایي چې په هر لکه 2 رکعات هغه دې وایي چې څه بکې تورک بکې څه بکې او نور چې امام احمد بن حنبل او امام شافعي مطلقي علما دې وایي او حدیثونه هم دا معلومیږي چې کوم تورک چې هغه موږ کې به کې 3 رکعات مونږ او 4 رکعات مونږ وي په 3 رکعات او 4 رکعات مونږ په اخري قاعده کې څه بکېږي تورک بکېږي په اوله قاعده کې به تورک نه کېږي په دې اخره قاعده کې به څه کېږي تورک دغه تورک شو چې ته به داسې وکړي چې کله په اخر رکعت کې کېناستې نو داسې به وکړي چې قدم رجله اليسرى دا چې په خبره سي وباس ونسب الاخرى او دا بل بسکی دا خیب خبا ودره او په خپل مقعد په دې یو تر د کوناټي باندې وس شي کی دا طریقه د ناس نو چې اوس کې ناس په قاعده باندې نو په تحیات به شروع کی خو چې تحیات د شروع کړل نو دوا سره به ته جګه ساتي اول سره مسکه ګوته ساتي. اوس دا بعض علما صحیح حدیث خدا راغلی چې وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى رسول الله چې کنه است نو کې به خوست خلاص په دې خي طرف باندې او کې به خوست چپ په باندې په دې چپه زنګون باندې او عقد 53 د 350 شکل څخه جوړ تاسو به جوړ او اشار یو خدا څخه کوته به دا وسره جګه ساتل یو خدا چې کوته به دا وسره چې په قاعده باندې وکیناس نو د قاعده د کیناستو سره کوته به جګه ساتل دا خبره چې اشهد ان لا اله الا کتک او الا الله کتک جګه دا خبره په حدیث کې نشته الله رسول دی ویلي یا بعض علما دې ذکر چې لا اله الا الله کتک کتک بعض علما ذکر چې لا اله الا الله کتک کنه دې څه او بعض ذکر چې لا اله کتک او الا الله کتک جګه څوک لا اله کتک لا اله الا کتک څوک لا اله کتک الا الله کتک خدا ډول اساسي شی دی به دلیل خبره دلیل دا دی چې رسول الله وکړه په قاعده باندې کېناستو نو د اول سر نه به ګوته جګه کړه ګوته به جګه کړه او سره حدیث کې دا راغلی واشار باصبعه الصبابه ګوته چې کوله په دې اشاره کوله څه به کوله په دې باندې واشار باصبعه الصبابه او اشاره به کوله په ګوته صبابه دې به اشاره کوله. حدیث راغلی په امام مسلم راوړل 509 او یوم حدیث 509 او یوم او يحرك هم راغلی بعض رسول څه يحرك خصبل او اشار ورڅ دا راغلی او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې دا کوته خصول چې کوم له هي اشد على الشیطان په دې شیطان څو غوسه کوي شیطان به څه کوي څو غوسه کوي نو د دې وجنه چې کله کنه څه په قاعده باندې او په قاعده کې کوته چې ګول راغلی دي او صحیح حدیثونه کې راغلي او سره څوم راغلي خصول او اشاره دا ټول سره راغلي نو دا به وکي نو دا تر تشهود پورې څه شي مون شو نو بیا اخري کې چې تشهود د خلاص کې څه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او السلام علیکم ورحمت الله نو حدیث کې راغلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیرها
تحریمها التکبیر د مونځ حراموالی څه الله اکبر او تحلیلها د مونځ نه به څه باندې وته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا سره مونږ دې لپاره اشارات مصرف وښودل دا موږ نمونې خروار څه دې لپاره داخل مونږ دې امت خلکو ته چې الحمدلله دا ټول دین په قرآن سنت کې موجود دی مونځ موجود دی روژه زکات حج رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عبادات چې کوم تر دې چې رسول الله ناسته ولاړه د رسول الله هر ادا چې کومه ده هر ادا هغه محدثینو هغه لپاره محنتونه کړلي کوششونه کړلي او هغه مکمل لا جمع کړلي په قرآن سنت کې پراته دي الحمدلله مونځ خو پرې د مونځ یو عبادت دی روژه زکات خو عبادتونه دي حج عبادتونه دي د رسول الله محدثینو دومره کار کړی چې هغه د رسول الله خندا به څنګه وه د رسول الله غصه به څنګه وه هغه هم را نقل کړې ده هغې نه ده پرېښې او په دې طریقه باندې الله د خپل دین حفاظت کړی دی چې دا صحابه کرامو دې باندې عمل کړی دی او دا به په کتابونو کې لیکلی شوي ده په دې طریقه الله د خپل دین حفاظت وکړو او تر قیامته پورې به دا حفاظت وي د دین او دا مکمل دین به په قرآن سنت کې موجود دي دا مونځ به وي روژه به وي زکات به وي خو دا خبرې چې یاره دین مونځ پوره مونځ په دغه کې نشته حدیثونو کې نشته یا دا یا روژه نشي زکات دا خبرې دا خلکو دي چې هغوی ناپوهه دي او یا د حق پرستو سره دښمني کوي او د قرآن سنت نیمګړتیا او نقصان بیانوي او د فقه او د امامانو څه بیانوي کمال بیانوي دا نقصان دی الله پاک دې موږ تاسو د دې نقصان نه وساتي دا بعض ډېر خلک دي که نه چې وایي د درود شریف اللهم صل نه بعد دعا ویلی کېږي که نه نو هغه کې ته نورې دعاګانې بلکل نشي کولی د دې تفصیلات کله چې درود ویلله تشهد ویلله درود ویلله د دې نه بعد اللهم ربنا اتنا فی الدنیا دا دعا وی او دا دعا پکې راغله چې اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا دا دعا راغلې ده او د دې نه بیا ستا خوښه چې څومره دعاګانې ویلی شي خو په عربي باندې چې څومره دعاګانې ته ویلی شي ستا دپاره ویل جایز دی صحیح حدیثونه کې راغلي دي او دغه ټیم کې دا تا الله سره یي نو د سلام نه مخکې چې کومې دعا چې ده دا ښه قبلېږي نو دغه ځای کې چې څومره دعاګانې ته کولی شي په عربي باندې بیا کې دا ښه قبلېږي او سجده کې هم دعاګانې پکې څومره دعاګانې چې ته کولی شي خو په عربي باندې بیا کې دغه ځای خو د الله سره اوس داسې شوي چې بس الله ته په سجده باندې پرېوتو دغه ځای کې چې انسان الله ته په سجده باندې پرېوتو دې کې دعا کې الله دا به دعا ډېره ښه قبول کړي بل مولوي صاحب سجده کې وایي چې زمونږ دا مونځ قبول شوی دی دا مخکې چې مونږ څنګه کوو نه کوو که نه مونږ دې کې دا وایو چې دغه مونځ چې مونږ کوم وښودو دا د قرآن او سنت نه ثبوت دی صحیح ده بالکل نور چې کوم مونځ دی مونږ نه پوهېږو مونږ داسې وایو چې تا کوم مخکې مونځ کوو په جبه دې څه ویله نیت مې کله سورت اخلاص ته دې ویل یا کوم نور کوم نیمګړتیا در پکې وي چې هغه څه دې کوو چې قرآن سنت کې نه وو تا ته هغه وخت دا ښکاره کېده چې دا به د پیغمبر طریقې الله د هغه قبلې اوس چې اوس تا ته پته ولګېده چې دا نیت په خوله ویل نشته دا ورپکې نشته او نور داسې طریقې چې هغه الله رسول دې ویلې ته یې کې او تا ته اوس پته ولګېده دې کې ډېر ته ګناهګار یې او مخکې چې دې کوو نو مخکې خو تا وایي چې دا به مونځي دا به د پیغمبر طریقې نو په هغې ته الله نه رانیسي خو اوس چې تا ته پته ولګېده چې دا په مونځ کې نشته دی او دا ورپسې دا نورې طریقې په مونځ کې نشته دی او بیا به ته عمل کوې دا ضد دی او په دې به انسان بل دا د حنفیان وایي چې دغه دی دا چې زنانه چې کوم دی دا به لاسونه سجده وکړه دا ده چې دا سجده کې به ږدي د ښځې او د سړي نسبت صحیح ده چې داسې به عایشه بس احناف هم دا وایي چې ښځه به دغه شان ته غونډه منډه را پرې وځي او داسې به کې ځان به راغونډ کړي او دا ده او خپې به جنګي راغلي خپې صحیح جنګ دا طریقه نشته په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې او د سړي د مونځ فرق نه دی کړی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی چې داسې به لاسونه په ځمکه باندې سړی نه ږدي دې نه منع کړی دا ثعلب او د ګیدړې په شان شا رسي نو د دې وجه نه د سړي او د ښځې مونځ فرق د الله رسول نه دی کړی بلکې الله رسول صلو کما رأیتموني اصلي زما د مونږ په شان ته مونځ وکړئ دا ښځې ته هم ویلي او چا ته هم ویلي سړي ته هم ویلي دا نه دي ویلي چې سړی زما په شان ته مونځ کوي او ښځه زما په شان ته نه کوي دا یې ټول امت ته ویلي کوم بعض روایت چې د صحابو نه نقل کمزوري روایات دي چې یاره ښځه به داسې پرېوځي او داسې به دا کمزوري روایت دی هغې اعتبار نشته صحیح حدیث مقابل صحیح د سجده به څنګه کوي زما په خیال بخاري کې حدیث هم دی چې ام دردا به د سړیانو په شان عایشه به صدق حدیث دی چې هغې به څه کوله قاعده به یې کوله په شان د چا سړیانو عایشه به بخاري کې ته دا سجده وکړې سجده به څنګه صحیح سجده دا طریقه صحیح طریقه د سجدې دا ده داسې به سجده کوي پښې به یو ځای سره ولګوه دواړه پښې یو ځای کړه او ګوتې قبلې طرف ته ماتې کړه او دلته دا ګوتې نظام کړه د لاسونو دغه هم صحیح شو دلته دا ګوتې داسې یو ځم کوي بل سره شابه نو داسې سجده په دغه طریقه او دا تشي به دغه نه لګېده زنګونو پښې ځای نه پتون نه به نه لګي کلاوې ونیسه دا پتون نه ستا دا خېټه چې کوم ده دا پتونونو سره مه لګوه خېټه د پتون سره داسې کلاوه سجده پکې دغه طریقه دا د ښځې د سجدې طریقه هم ده د سړي د سجدې طریقه هم ده صحیح شو دغه طریقه او بل دا